کابل ښار کې څنګه د غلو او لنډغرو د عکسونو لړۍ پیل شوه. امرالله صالح څنګه خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي، څه یې کړي دي، دلته یې موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کابل ښار کې د پولیسو له لوري د مجرمینو د عکسونو زړولو لړۍ پیل شوه. یو شمېر عکسونه چې د پولیسو له لوري وځړل شول، پکې د مجرم عکس نوم، د پلار نوم او د جرم یادونه شوې ده او له ښاریانو غوښتل شوي چې د مجرمینو په نیولو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیتي چارې له څو ورځو راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړي مرستیال امرالله صالح له لوري پر غاړه اخیستل شوي دي او صالح پریکړه کړې چې د مجرمینو د نیولو لپاره د هغوی عکسونه د کابل ښار په څلور لارو او سړکونو راځړوي، څو خلک هم د مجرمینو په نیولو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال امرالله صالح وروسته له هغې د کابل امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخیست چې په کابل ښار کې غلاوې، هدفي او وسلوالې وژنې او جنایي پیښو د ثبت شمېر اوج ته رسېدلی و او کابل ښاریان په رڼا ورځ د یو موبایل او قیمتي توکو او پیسو لپاره د غلو له لوري وژل کېده چې خلک په ډاډه زړه له کوره بهر نشوی راوتلی. خو کابل ښاریان شکایت کوي چې هر کله غله دوی ولټوي له پولیسو مرسته وغواړي، خو پولیس مرسته نه ورسره کوي او په زیاتو غلاو او غدو کې د امنیتي حوزو مسؤلین او پولیس هم شریک دي. دوی پولیس د دې لپاره چې خلکو ته وښایي د ټولنې خدمتګار دي او د هر ډول جنایتونو مخه نیسي. د کابل غلو او مجرمین زموږ مخکې د یو څو شیبو لپاره نیسي، تلاشي کوي، خو چې د خلکو له سترګو پناه شي بیرته یې خوشي کوي. بل لور بیا کورنیو چارو وزارت ویلي و چې دوی د غلو او جنایتکارانو له ډلې لسګونه تنه نیولي او د نورو د نیولو په هڅه کې دي چې د دې لپاره د خلکو همکاري هم ډیره اړینه یې بوللې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.